أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 193 شروع کو. په دغه کې آیات نمبر 83 او آیات نمبر 84 ترجمه او تفسیر به وکړو. افغیر دین الله، آیا بغیر د الله د دین نه دوی بدلوي، یبغون دوی طلب کوي، ولهو د هغه څه چې الله د پاره دی، اسلمه چې غاړه ورته ایښې دی، اسلام یې راوړی دی، من فی السماوات هغه چا چې په اسمانونو کې دي، والارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي، طوعا په خواښه، وکرها یا په زوره، و الیه یرجعون او خاص الله ته واپس کېدل دي. قل تو ورته وایه ای نبي علیه السلام، آمنا بالله چې موږ ایمان راوړی په الله باندې، وما انزل او هغه څه چې نازل شوي دي علینا په موږ باندې، وما انزل او هغه څه چې نازل شوي دي علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې، و اسماعیل په اسماعیل علیه السلام باندې، و اسحاق په اسحاق علیه السلام باندې، و یعقوب او په یعقوب علیه السلام باندې، والاسباط او د په اولادې باندې، وما اوتی او هغه څه چې نازل ورکړی شوي دي موسی علیه السلام ته، و عیسی او عیسی علیه السلام ته، والنبیون او هغه نور انبیا کرامو ته، من ربهم د رب د لورې، لا نفرقو چې موږ فرق نه کوو، بین احد منهم په مابین د یو د دوی کې، ونحن له مسلمون او موږ چې یو الله ته څه یو غاړه ایښودونکي یو، یعنې مسلمانان یو. نن درس کې الله پاک موږ تاسې ته د خپل دین اسلام باره کې خبره کوي چې دا یهودو او نصاراو ځانونه دینونه جوړ کړي دي. یهودو به وی چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو، او نصاراو به وی چې نه موږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو. مخکې هم دا خبره تېره شوې وه. بیا الله پاک جواب ورته وکړه، ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، چې ابراهیم علیه السلام نه یهودي و نه نصراني و. ابراهیم علیه السلام په وخت یهودیت چرته و نصرانیت چرته و. ابراهیم علیه السلام نه 1000 کاله 200 کاله بعد یهودیت پیدا شو. نو داسې چل وه چې د یهودیانو او د نصاراو خپلو کې سره لنجه وه. یهودو وی چې نه ابراهیم علیه السلام یې موږ په دین وه، نصارا یې نه یې موږ په دین وه، نو لنجه یې موږ پیغمبر علیه السلام ته راوړه چې ابراهیم علیه السلام یهودي وه که نصراني. نو موږ پیغمبر علیه السلام ته وی چې هغه خو نه یهودي وه نه نصراني وه. نو دوی ډېر سخت خفه شول چې دا تا دا څنګه فیصله وکړه، بس موږ نه تا دین منو نه تا خبره منو، ځکه تا موږ په حق کې فیصله ونه کړه. دا یهود دا نصارا هغه وختونه ماشومان عادتونه ورکړي به چې دوی په طبیعت چلیږي ښه پرې ګرانې، خو چې دوی په طبیعت نه چلیږي بس بیا دې تاسې نه لګي، دا چې دی لیونی دی، بیا ډرامې داسې جوړوي. نن سبا هم دا قانون دی. تاسې کس وئ هغه مسلمان ملک کامیاب دی چې هغه ډېر امریکې ته څه وي وفادار وي، ډېره د هغوی خبره څه کي ومني. افغیر دین الله، آیا بغیر د دین د الله نه، یبغونا دوی طلب کوي، وله او الله د پاره چې دی، اسلمه غاړه یې ایښې دی، من فی السماوات هغه څه چې اسمانونو کې دي، والارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي، هر څه الله ته سجده کوي. متابعات انشاءالله رویه رسیږي ښه را بشي چې هر څه ذکر کوي، خو د دوی په ذکر مو نه پوهېږو. دا ونه دا تیږې دا مایان هر څه د خپل کیفیت مطابق په ذکر کې څه دي مشغول دي. دا غرونه چې دي دا د اتحیاتو په شکل کې دي، دا اسپه غواګانې چې دي دا د رکوع په شکل کې دي، او دا ونې چې دي دا د قیام په شکل کې دي. هر یو په یو شکل کې عبادات ته څه دی مشغول دی. دا چنډخه چې دی دا قه قه کوي، دا ذکر کوي، خو دا موږ تاسې نه پوهېږو. دا سهار وخت کې دا مرغۍ
خاص یو اوازونه وباسي دا دوی ذکر کوي تسبیحات بیانوي نو هر څه چې اسمانونو کې دي که ځمکې کې دي د الله عبادت کوي خو یو انسان ظالم دی چې الله نه باغي دی طوعا په خوښې سره وکرهن یا په زوره سره لکه یهودیانو د الله عبادت نه کوله کوئی توري په ارجک کا پاسه په ودروله چې اوس ما مانوئ که نه مانوئ ټولو سجدې وکړې چې یا الله منو دی همدارنګه فرعون چې اوبو کې غرق کېدله بس بیا یې وویل چې یا الله تا منمې خو جبرائیل علیه السلام په خولې کې خاټې ورومنډلې چې دغه وخت کې د ایمان اعتبار نشته و الیه یرجعون او خاص الله ته واپس کېدل دي هر څوک چې وي که پیغمبر وي که ملا وي که دکاندار وي که تجار وي که هر څوک وي دا به دغه دنیا نه ځي تاسې وکسوئ خپل غور نیکه وي تاسې په دغه دنیا کې نشته یو وخت تاسې نیکونه غور نیکونه تاسې نه ښه ځوانان وو تاسې نوم نشان هم په دغه دنیا کې نه وه هغوی دغه دنیا نه لاړل دا اوس تاسې ژوندي وئ المسیح کړوسي دي چې ارستریږي ته به دغه دنیا کې نه وې نو کوشش وکړئ چې دنیا ځان ته څه کوئ ښکلې کوئ قل تو ښه نو دوی یهودو به ظالمانو پیغمبرانو کې به فرق کوله یهودو به وایي چې نه موسی علیه السلام غوره دی نصارا به وایي چې نه عیسی علیه السلام غوره دی فرق به کوله نو الله جواب ورته وکړه چې ټول پیغمبران مو منو مو مسلمانان الحمدلله ټول پیغمبران باندې مو ایمان ده دا د الله پیغمبرانو دوی ته الله کتابونه ورکړي وو دوی ته الله دینونه ورکړي وو خو هغه دینونه هغه کتابونه د دغو ظالمانو لاسه په خپل حال کې پاتې نشول بیا اخره کې مو پیغمبر راغی قل تو ورته وایه آمنا بالله چې مو ایمان راوړی په الله باندې وما انزل او هغه څه چې نازل شوي دي علینا په مو باندې یعنی قرآن حدیث وما انزل او هغه څه چې نازل شوي وو علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ابراهیم علیه السلام ته الله صحیفې ورکړې وې و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام باندې و اسحاق او په اسحاق علیه السلام باندې و یعقوب او یعقوب علیه السلام باندې والاسباط او د په اولادې باندې وما اوتیا او هغه چې ورکړی شوي وو موسی علیه السلام ته یعنی تورات و عیسی علیه السلام ته یعنی انجیل والنبیون او داسې نور انبیا کرام من ربهم د دوی د رب د لورې لا نفرق بین احد منهم مفارق نه کوو په مابین د یو پیغمبر کې هم ټول زموږ د سر تاجونه دي ونحن له مسلمون او موږ چې یو الله ته غاړه ایښودونکي یو مسلمانان یو نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ